اوښکې مې مړې مړې تویې دي ما په سلګو وژړل چې شوې روان رخصتې دي ما په سلګو وژړل. کاکا څنګه خفه ناست دي؟ کار نشته دی مجبورۍ دي مزدوري نشته دی بس لاړ شو ښار کې غونه سر نه څونه کار کړی؟ څلوېښت روپۍ مې کړي. کور یې ګټلو والا څوک شته؟ نه واړه واړه ماشومان دي. واړه واړه ماشومان دي. 40 روپۍ د کار کړی دی. ته مخکې پورې 10 روپۍ کار ما ټول 100 روپۍ کار کړی دی وراره 100 روپۍ او د الله په زامن دې څه کوي؟ زامن مې نشته لورګانې مې اته څو لورګانې دي؟ اته لورګانې مې وړي دغه مس د کار نه دروند دی او داسې بس غریب یم بېوسه کوز کاشکوټ کې ننګرهار سره مربوط یم مګر او داسې غریب یم بېوسه یم او کراچۍ ګرځوم سر رئیس زموږ دغه کاکا وایي چې 8 لورګانې مې دي او سار نه تقریبا تر اوسه پورې چې مازدیګر دی 100 روپۍ کار یې کړی. په دې 100 روپو به یې زموږ دا څنګه ګزاره وکړي؟ راوړه سار نه دې 100 روپۍ کار کړی. پیسې خبره یو دکان ته ودرېږه. زامن دې څه کوي؟ زامن دې څه کوي؟ زامن مې ولا چې اردو کې اوس په کور باندې ناست دي راته دواړه کاروبار یې نشته. یو پوډري شوی په ما په اردو کې پوډري شوی او ښځه او بچیان دي هغه هم را باندې او بل زوی مې په دغه هغې کې ویلی و که هغه هم دغسې په کور باندې راته الله یې تاسو سره ښه وکړي وروره چې بس تاسو اوښکې مې مړې مړې